داستان لیکوال ډاکټر عبدالهادي حماس. غږ حیات الله رستم خیل. ګرانو اوریدونکو، تاسې د قاچاقبرې د داستان دریمه برخه اورئ. شروع کوو په نامه د الله چې بخښونکی او مهربانه ذات دی. مور مې ما ته مخ راواړاوه، د ګوتو په اشاره یې راته وویل څه کیسه وه. ما نو ورته نه شو ویلی چې مورې ستا ښکلي سحري جنجال جوړ کړی او ته خبره هم نه یې. ورته مې کړه مورې نه پوهېږم. جیب ته مې لاس کړ، یو ماسک را سره و. مور ته مې لاس کې ونیو. ورته مې وویل دغه ماسک غوږو ته واچوه، ګرد او دوړې به دې زکام کړي، ستا زکام خو بیا سم در سره بستر اچوي. ماسک یې رانه واخیست، د خپلو سپینو لاسونو په نرۍ قلمي ګوتو یې تارونه له دواړو غوږونو واړول. د مخ له قالبه یې پر شین ټوکر د ښکلي پوزې نقاب راووت. ښایسته بڼولې سترګې یې ښکارېدې. تنکی په ونه دنګ ځوان بیرته خپلې څوکۍ ته راستون شو، کېناست. خوا کې مې مشر ورور ناست و، منځ کې لاره وه، ورپسې د دغه ځوان څوکۍ وه. ورور مې وویل زما خوا ګرځي، د ښیښې طرف څوکۍ ما ته راکړه. ما هم نه ونه ویل، څوکۍ مو سره بدلې کړې. اوس زما او د دغه ځوان په منځ کې یوازې پیاده روي فاصله پاتې شوه. ځوان ته مې اورمیږ ور وکړ، ورته مې وویل مننه کوم. نو هغه په ټنډه رالوېدلي ویښتان سم کړ، راته یې کړه د څه شي مننه؟ دا زما مور ده ځکه مننه درنه کوم. تا د حق پلوي وکړه، هغه پلنسټي ته دې ښه درس ورکړ. هغه د زړه په زور د خندا لپاره شونډې سره بیرته کړې. له سوربخونو شونډو یې سپین غاښونه راښکاره شول. ویې ویل د همدې ناموس ساتنې لپاره خو مو سر په تلې کې ایښی، په هر طرف په قاچاقي لارو روان یو. خدای زده چې له دې مرګونو لارو به روغ ووځو که نه. تګ مو د ناموس ساتنې سره څه تړاو لري؟ خو دلته نه کار شته نه روزګار شته. درې د شهید شویو ورونو کونډې رالغاړې دي، واړه واړه ماشومان لري. زه یې سرپرستي کوم. نږدې ده د ماشومانو د لوږې له امله مې ورېنداړې اړې شي بهر ته په سوال پسې ووځي. نو ځکه یې زه هم اړ کړم په قاچاقي لارو بهر ته ووځم، له هغه ځایه د دوی د ګېډې مړې کړم. که نو تاسو هم زموږ په څېر له هېواده پښې سپکوئ؟ نه، زه بیرته راځم، خو چې دومره وکړم د کورنۍ اړتیاوې به مې راکمې شي. ځوان په خبرو کې ما ته نه کتل، ښکته یې سترګې اچولې وې. د حیا او شرافت یوه نمونه راته ښکاره شوه. د مخې جیب کې یې قلم ټومبلی و. پوه شوم چې د قلم او کتاب سره هم اشنا دی. ورته مې کړه سبق مو ویلی؟ 12 مې سږ کال خلاص کړ او اول نمره د صنف اعلان شوم. د کانکور له لارې طب پوهنځي ته بریالی شوم، خو قسمت هم کانې کوي. زما ارمان یې زما په ستونزو کې راته ونغښت. ستونزې یې راته مخ ته او ارمان یې رانه لرې کړ. پوه نه شوم چې څرنګه ترې تیر شوم. ښه، بیا خو مو مزاج او هیلې سره ورته دي. هغه څنګه؟ زه هم د صنف اول نمره وم. غوښتل مې په راتلونکي کې ډاکټره شم، خو نه شو. ولې؟ ویلې ګټه نه کوي. ته یې ووایه اوس تاسې د کور لګښت څوک کوي؟ رانه کشر یو ورور مې د لاس مزدوري کوي، خو یوه ورځ یې کار وي او 10 ورځې بېکاره وي. پلار مې د مسجد امام دی، د هغه په تنخواه ګزاره کوو، خو چیرې کېږي؟ پوهېدم ځوان را سره د زړه په زور غږېږي، خو د هغه د ژوند په اړه را سره تلوسه وه. یو څه یې د ژوند په راز پوه شوم.
هغه هڅه کوله نورې خبرې ونه غځوي. شاید د کلتوري ستونزو له امله یې دا کار نه غوښته، یا هم کېدای شي د ذهني ستړیا له امله. زه نه پوهېدم. د موټر له ښیښې مې د اوږدو دښتو لوړو غرونو ننداره کوله. کله کله به سړک کنډ کپر شو. د موټر د سرعت کمېدو به مې د منظرې کولو څخه ذهن د موټر داخل ته راواړو. د سیټونو له سرو به مې د پکولونو، لونګیو او د ماشومانو کچخولونو نندارې ته پام راواوښت. د پاخه سړک په منځ کې به کله کله لوړې او ژورې راغلې. په لیدو به مې زړه ټوټه ټوټه شو. له ورایه به سړک شکایت کوو چې پرې درانه وزن لرونکي موټر تیر شوي. سړک یې د تاب نه لرلو له امله پر ځمکه ننوتلی دی. له همدې امله خو ناستې او راوتلې لارې پکې شوي وې. سړک زموږ د سخزړي او د بیت المال سره د بې پروایي کیسې لارویانو ته په چوپه خوله کولې. لومړی کندهار، بیا هلمند او بیا نیمروز ته ورسېدو. له موټره ښکته شو. د پلار مخې ته مې یو ډنګر سړی ودرېده. ننوتې سترګې یې زما د پلار په مخ کې ونیوې. ورته یې کړه: استاد تاسې یاست؟ هو، ما پسې راځئ. هغه مخکې شو، موږ ورپسې شو. یو منزله زوړ هوټل مخې ته یې ودرولو. په سر یې کوټه ودانه شوې وه. د لرګي زینې یې د ورختلو لپاره د هوټل د څنګ دیوال نه ورته ایښې وه. د زینې بیخ ته یې ودرولو. د لاس په اشاره یې وویل: پورته وخیژئ. موږ هم یو په بل پسې وختو. وروسته ډنګر سړی هم راوخوت. لاس یې جیب کې ننباسه، د کوټې مخې ته ودرېده. قلف یې خلاص کړ. بیا یې وویل: دلته دمه جوړه کړئ، زموږ د ټلیفون په انتظار شئ. له بامه د دغو کوچني بازار ښه ننداره کېدله. د خام سړک دواړو غاړو ته له خټو جوړ دوکانونه آباد شوي وو. د هر دوکان په سر شمسي لګېدلې وه. معلومېده چې دلته هم برېښنا د چین له برکته تیارې روښانه کوي. لکه د یوې پیړۍ شاته ښار ته چې راغلی یم، داسې مې احساسوله. د دغه کوچني بازار په جوړښت، د خلکو رویې، د دوکانونو مخکې د خرڅلاو توکو مې خیال بوخ کړی و. خوند مې ترې اخیسته او د وروستي ځل لپاره مې په ژور لید ځکه ورته کتلې چې بیا به یې لیدل راته ناشوني وي. هر خړ کمر، دښته، غر او خړې پړې ودانۍ راته د کابل د مخابراتو 18 منزله ښکلې ماڼۍ ایسېدې. مور مې غږ راوکړ: لیمې، د بام په سر یوازې مه درېږه، دا خو کابل نه دی، کوټې ته رادننه شه. ما هم د فکرونو لمن راونغښته. پرته له ځواب ویلو کوټې ته دننه شوم. په کوټه کې یو زوړ فرش پروت و. څو ځایه په اور سوی و. لاندې خړه ځمکه ترې ښکارېده. د کوټې په کنجونو کې د سکلو شویو سګرټو پاتې شوني هم تر سترګو کېدل. کوټې یوه کړکۍ لرله. په منځ کې یې یو د اوبو ترموز چې خیرن ګیلاس یې په خوا کې ومیلیده. سخته تږې وم. د ترموز خوا کې ودرېدم. ګیلاس مې راواخیست، خو چې غوښتل مې له اوبو یې ډک کړم، منځ یې له خیرو ډک و. تک تور معلومېده. په ګیلاس کې د پاتې شویو اوبو په سر یوه مړه مچ وزرې خپرې کړې وې. ګیلاس مې بیرته په خپل ځای کېښوده. پلار مې دا ټوله ننداره کوله. پوه شو چې لور یې له ګیلاس او ترموزه کرکه راغله. جیب ته یې لاس کړ. زرګون یې زما ورور ته ونیو. ورته یې کړه: د بوتلو اوبه او ټولو ته بسکټ راوړه. موږ لیګ همدلته دمه جوړه کړه. تنده او لوږه مو کمه شوه. د پلار ټلیفون مې وشرنګېده. له شنه بټن ټینګولو وروسته ورته وویل شول: تاسې ځانونه تیار کړئ، یو موټر درپسې درځي، تاسې بل ځای ته نقلوو. موږ هم له بکسونو سره راښکته شو، خو انتظار مو اوږد شو. پلار مې هغه کس ته زنګ وکړ. ځواب یې دا و چې موږ د نورو مسافرو په رارسولو کې بوخت شوي یو. تاسې زرنج ونیسئ، یو پاو مزل به راوکړئ، تاسې ته پنچري راځي. د هغې شاته کلا ده، تاسو هلته ځانونه راورسوئ. ستاسې تګ له همغه ځایه پیلیږي. موږ زرنج ونیوه. په هغه لوري مو مزل پیل کړ. لنډه فاصله کې واړه واړه دوه کلي مخته راغلل. له هغو تیر شو. له یو پاو مزل وروسته پنچري باندې مو سترګې ولګېدې. شاته یې لویه کلا وه. ورننوتو.
کلا له ګڼو کسانو ډکه وه. نږدې 200 تر 300 تنو پکې راټول شوي وو. د دوی په لیدو هم ډاډه شوم او هم وویرېدم. موظف کسان لګیا وو. دغه راټول شوي خلک یې ګڼل، چغې به یې وهلې، بد رد به یې ویل. ناخوښه زیږ غږونو او بې کلتوره رفتار یې خفه کړم. ځینو خو به خوله اسمان ته ونیوله، له سګرټو به یې لوخړه پورته کړه. افغانان چې نږدې یې میرمنې وي په لوړه خبرې نه کوي، خو دوی د میرمنو پروا نه کوله. له انسانیت لرې الفاظ به یې کارول. ورور مې وویل تر څو چې دوی نور کسان شماري او ډلې یې برابروي، زه به 2 رکعته لمونځ وکړم. بهر ووت. د ژر راتلو یې وویل. په کلا کې مې ښکته پورته وکتل. لرې کونج کې مې په یوې کورنۍ سترګې ولګېدې. د هغوی سره هم زموږ په څېر میرمنې وې. موږ هم هڅه وکړه د هغوی خواته ځان ورسوو. میرمنې له میرمنو سره اسوده وي. ورغلو. د میرمنو سره خوا کې کېناستو. مور او پیغله لور څنګ په څنګ ناستې وې. دوی د هیواد له ازبک توکمه وو، خو دواړه په دري ښې پوهېدې. پیغلې مخ راواړو. راته یې کړه دا مو لومړی وار دی؟ هو. ولې تاسې مخکې هم تللي یاست؟ هو دا زموږ 2یم ځل دی. نو ولې په تګ بریالي نه شوئ؟ پیغله را نږدې شوه او اواز یې ټیټ کړ. غوښتل یې هغه خبرې چې ما ته کوي مور او د کورنۍ نور غړي یې وانه وري. راته یې کړه دا مو 2م ځل دی. موږ د ایران له پلو تېرېدو. قاچاقبر راته مخې ته وو. نږدې 250 نفر وو. د ایران سرحد کې یې په 5 ډلو وویشلو. زموږ ډله له سرحد نه د شپې واوښته. د نیم ساعت مزل وروسته مې سپلۍ وشکېده. زه په هغې پسې ټیټه شوم. په دې وخت کې ایراني سرتیرو له لرې پوستو په موږ ډزې پیل کړې. خلکو منډې کړې. له ما مې کورنۍ لږ مخکې تللې وه. ګډوډي شوه. سرتیر به تیر شو. کورنۍ رانه ورکه شوه. زه د ایران په سرحد کې له اوله یو کس څارلم. خدای د قاچاقبرو او که زموږ د لارې مسافر، نو هغه له لاسه ونیولم. راته یې کړه ستاسو کورنۍ په دغه طرف لاړه. ما خپل لاس د هغه له لاس څخه وڅنډه. ورته مې کړه د لاس نیولو اجازه نه درکوم. ځواب یې راکړل سمه ده، خو د دې لپاره مې د لاس ونیو چې له ما ورکه نه شي، تر څو د خپلې کورنۍ ته ورسوم. د کورنۍ تري تم کېدو رښتیا هم سخته خواشیني کړې وم. لکه سیلاب چې سړی واخلي په زګ هم تکیه کوي. په ما هم هغه کانه شوې وه. ځان سره مې وویل دغه سړي ته مې کورنۍ معلومه ده، د لاس غم مه کوه. کورنۍ درنه ورکه شي دلته انساني ځناور به دې اومه وخوري. خپله مې لاس ور وکړ. هغه مې لاس ونیو. 10 دقیقې مزل موږ وکړ. خلک په نورو لارو سر وو. سړي به بل لوري ته زور کاوه. ورته مې کړه تاسې ولې له نورو ځان ګوښه کوئ؟ خلکو پسې ولې نه ځئ؟ ځواب یې راکړ دوی په ناسمه لاره روان دي. لاره ماته قدم په قدم معلومه ده. بس لکه د یرغمل کس کانه را باندې وشوه. نه مې سړی پرېښودی شو، نه مې ورسره مزل زړه غوښته. په هغه د باور او شک په کشمکش کې وم چې یو د خورما باغ را ورسېده. باغ ته یې ننباسلم. لاس یې رانه تاو کړ. مرداره بویناکه شونډې یې زما په مخ کېښودې. ما مې له ملا د هغه د لاسونو د لرې کېولو هڅه وکړه، خو زور مې پرې نه رسېده. له خولې یې د سګرټو بوی زما نفس قید کړ. راته یې کړه دا مخامخ رڼا چې ګورې دا د ایرانیانو سرحدي پوسته ده. که غږ دې اوچت کړ نو هغه په موږ ټکان کوي. نو هم به تا له منځه ویسي او هم به ما ختم کړي. که ژوند غواړې چوپه اوسه، نو هر څه په چوپه خوله وزغمه. حق حیرانه شوم. تقدیر کله کله انسان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راولي. زه یې د 100 بلاو خوله کې ورکړم. د مور او پلار نادرکۍ یو مرګ، د چغو په وهلو د ایراني عسکرو وسله کارونه بل مرګ، مردارخواره وحشي را سره انسان ته ځان تسلیمي بل مرګ وه. نه پوهېدم څه وکړم. بس وحشي انسان ته بخت ورکړه. تر هغوی خواري وکړه چې نور پکې شیمه ختمه شوه. لږ وروسته یې راجګه کړم. له لاسه یې ونیولم. راته یې کړه
غوښتل مې د تل لپاره دې یرغمل کړم او د تل لپاره دې په جسم سودا وکړم، خو زما هر څه دې په چوپه خوله ومنل. زه هم در سره یوه میړانه کوم، اوس تا خپلې کورنۍ ته رسوم. بس زه لکه یرغمل چوپه وم. د کورنۍ پیدا کول راته ډیر مهم وو. د مهم څه ترلاسه کولو لپاره هم باید انسان په احتیاط قدمونه واخلي، کنه زما په څیر به له مهم څه وبایلې. ځان سره مې وویل دا هسې بانه راته کوي، اوس د ځناورو په لومه کې راګیره شوې. نور له ژونده عزته لاس ومینځه. اوس به د مور او پلار ته د تلو په بهانه په کوم جسم فروشي سوداګر خرڅوي. ونه پوهېدم سړي د کومې نشي په خمار کې دا رښتیا په خپله کاذبه خوله کې راته وویل. تګ مو پیل کړ. فکر مې نه کوو څه چې وایي هغه به عملي کړي، ځکه په لومړي ځل هم په همدې بهانه د خپلو ناولیو هیلو لپاره دروغ راته ویلي وو. نیم ساعت وروسته یو ځای ته ورسېدو. پن خلک ناست وو. ورنږدې شو. سړي راته وویل که د مور او پلار ته خوله چوله کړه او د یو ساعت مخکې پیښې په اړه دې څه ورته وویل، خیر دې نشته. د هغه په خبرو مې باور نه راته. ومې ویل کیدای شي دا خلک یې هم د پرې ملګري وي. خو چې ورنږدې شوم د پنډه خلکو په سر کې زما مور او کورنۍ ناسته وه. ډېره وېرېدلې وم. له موره مې غېږ تاو کړه. ورته مې کړه مورې شکر دی چې پیدا مې کړې، که نه ما به څه کول. دوی هم زما په ورک کېدو سره نه مړه وو او نه ژوندي. مور مې ماچ کړم. راته یې کړه زما زړه دې درېدو ته نږدې کړی و لورې. د پلار مې هم په تیاره کې له خوښۍ شنې سترګې وځلېدې. کس وویل که زه نه وای لور به دې د تل لپاره له لاسه ورکړې وه. پلار مې د مننې په دود هغه ته په ټټر لاسونه ونیول. ما د هغه قیامت په اړه چې په ما راغلی و هیڅ هم نشو ویلی. سړی ستون شو. د نورو خلکو په ګڼه ګونه کې تری تم غیب شو. بیا ما ونه لیده. نیم ساعت دلته کېناستو. شپه نیمایي ته رسېدلې وه. د اسمان ستورو ځلا دومره رڼا کوله چې لاره کې لویې تیږې ښکارېدې. احوال راغی چې مخکې لارې ټولې ایراني ځواکونو محاصره کړي دي. د تګ هیڅ امکان نشته. نو همدا تیار غنیمت وګڼئ، بیرته ستانه شئ، ځکه ورځ را روانه ده. د ورځې په سرحد نشو اوښتی. سفر بې ګټې شو. هر چا پکې تاوان وموند. خو زه هغه بدبخته وم چې دغه سفر راته د ژوند په بیه پرته له کومې ګټې تمام شو. موږ هم د نورو خلکو په څیر بیرته راستانه شو. له سرحد را واوښتو. یو ساعت نور مزل مو هم وکړ. یو ځای را ورسېده، هلته دمه شو. قاچاقبر وویل نن ماښام تیاره بیرته د ایران پر سرحد ور اوړو. خو زما ستونی سره ورغلی و. سخته تبه راباندې راغله، لکه په یخچال کې ناست انسان په دوو نه تکیه کېدم. پلار ته مې وویل بیرته نیمروز ته ځو، زه خو د تګ نه یم. هغه راته کړه لورې تر ماښامه به ښه شې، دوباره نه شو راتلی. ما ورته کړه ما همدلته په مرموی وولئ، مړه مې کړئ، تاسې نور لاړ شئ، خون مې هم در بخلی، زه ژوند نه غواړم. مور مې زما په خبرو ودرېده. ویې ویل ایران ته نه ځو، بیرته نیمروز ته ستنېږو. پلار مې هم نور دلایل ونه ویل. لږ چې زما حالات ښه شو نیمروز ته راغلو. دلته مو 2 اونۍ کېږي چې راغلي یو. اوس مې یو څه روحي وضعیت ښه دی. زما خو زړه نه کېږي لکه چې د اغزو په څوکه ځم. خو کورنۍ را سره ده. دوی هم یوازې نشم پرېښودی. باید ورسره لاړه شم. خدای خبر چې دا تګ به په څومره قیمت راته تمام شي. د جلۍ له خبرو سره مې هډونه زیږه شول. ومې ویل لیمې له دغو لارو خو چې روغه وځې څو بخته به لرې. په همدې چورتونو کې ننوتم. د فکر لړۍ مې هغه وخت وشکېده چې زموږ مخې ته هم یو سړی ودرېده. نو هغه زموږ د شمېرنې لړۍ پیل کړه. موظف کس وویل د ستوري ډله بیله شئ. ستوری هغه کس و چې زموږ د ټیم مشري یې په غاړه وه. موږ یوه کونج ته شو. په شمارلو یې پیل وکړ. نو هغه چې شمار وکړي یو کس پکې کم شي. دوباره بیا له سره حساب وکړي. بالاخره سړی په قهر شو. ویې ویل تاسې کې څوک کم دی؟ 10 دقیقې وروسته حرکت کوو. ما او کورنۍ مې هم ورور له یاده وتلی وو.
15 دقیقې وروسته مې ورور را څرګند شو، زموږ سره یو ځای شو. موظف کس هغه ولیده چې پوه شو زموږ د ډلې ورک کس همدغه دی. په کنځاو یې پیل ورته وکړ. مور خور نیکه یې ورته یاد کړ. څه یې چې په خولې راتلل ورته یې وویل. زما ورور ورنږدې شو، له ګریوانه یې ونیوه، ورته یې کړه زما مور او خور ستا مرداخور لپاره نه دي چې په دې پلیته خوله یې یاد کړې. بیا یې د ښي لاس موټی د هغه له تندي سره پیوند کړ. شور جوړ شو. موظف کس منډه کړه. د کلا کونج کې د اوسېدو کوټه وه. مخې ته یې برنډه جوړه وه. د دیوال په یو میخ کې ترکي کوټ راځړېده. ځان یې ور ورساو. په بیړه یې یو جیب کې لاس ننباسه. لوی چاقو یې ترې راوباسه. د چاقو په لیدو مې زړه په لړزان شو. پلار ته مې وویل هله ورور مې ترې راګوښه کړی، وهي یې. دا خلک وحشي صفته دي، په هیڅ هم نه دي بند. موظف کس له لرې له چاقو سره رامنډه کړه. ما او د مور مې بې واکه کوکه له خولې ووته. خلکو مې غږ وکړ هلئ د خدای لپاره ورور مې په چاقو وهي، نو هغه وژني، مرسته وکړئ. دوی زما د تمې خلاف ټولو د هر څه لیدل، یوازې ننداره یې کوله. زموږ د مرستې غږ په دا دومره کسانو کې یو هم نه اورېده. چا مداخله نه کوله. ټول په خپلو ځایو ولاړ وو، لکه د قیامت ورځ هر سړي سره د خپل سر غم وو. زموږ له خوا چې د 560 نفرو ډله به وه، یو دنګ ځوانکی ورمخې ته شو. په بیړه یې د هغه لوري ته ګامونه اوچتول. د چستوالي معلومېده لکه چې تمرین یې کړی وي. موږ ته یې شاوه. پولي ځلېدونکي ویښتان یې ګړندیو ګامونو کې ښکته پورته کېدل. پرته له څه ویلو یې د هغه مړوند ونیو. بل لاس باندې یې د موټي خلاصولو هڅه پیل کړه. چاقووال چې ځواکمنې مټې یې درلودې لاس یې شاته کش کړ. د هغه د لاس کشولو سره مې زګیروی واورېده. ګواښونکي ځوان ګرد په خپل ځای تاو شو. چاقووال ځان خلاص کړ، خو چې حملې ته یې ځان سموه، ګواښونکي ځوان په یوه ځواکمنه لغته په مړوند کې ووهه. چاقو پورته والوت. سرخکې یې کولې، نو هغه یې په هوا کې ترې ونیوه. خلکو هم جرأت پیدا کړ، راټول شول، جنګ یې خلاص کړ. ځوان لا هم ماته شاوه. لاس ته مې پام شو، موټی کړی وو، خو د ګوتو له منځو یې څاڅکی وینه تویېده. سخت زړه مې درد وکړ. پلار مې راغږ کړ، راته یې کړه دغه ورور خو دې زموږ نه مني. نصیحت ورته وکړه چې زغم ولري، که نه تر اروپا به مو خدای د پسو نورو غمونو واړوي. زه هغه ته ورغلم چې بیا د داسې پیښو د نه تکرار زغم ته یې راوبولم. ځوان مې هیر شو. ورور ته مې وویل زموږ تربور دی چې پیغور درکړي، نه دښمن. ښه پوهېږي چې څوک قاچاقبري کوي هغه د کوم نسل څخه وي. له دوی سره ځان برابرول موږ ته هیڅ حیثیت نه راپرېږدي، خو د وژلو د قرباني په بیه هم راته تمامېدی شي. نو دوی سره ځان تنبه کول بې ګټې وي. د هو په دود مې ورور د سر په خوځولو را سره د خبرو موافقه په ډیره سختي ومنله. بیرته مې د خپلو بکسونو خواته لاړم. په تلو کې د هغه ځوان موټی لاس چې په وینو سور و، څاڅکی وینه ترې تویېده، رایاد شو. ځان راته بیخي خجالت معلوم شو. ځان سره مې وویل یوه مننه باید ترې وشي. یو او بل لوري ته مې پسې سترګې وغړولې. د تور جامپره مې وپېژنده. بیا یې هم ماته شاوه. ورنږدې شوم. بکس یې خلاص پاتې و. پاتې داستان په 4مه برخه کې اورو.